غزني چې په غزني یا اسکندریه مشهور دی، د افغانستان په ختیځ مرکز کې یو ښار دی. دا ښار د غزنویانو په وخت کې د اوسني افغانستان پلازمینه وه. غزني چې نږدې 0.001 نفوس لري، د سمندر له سطحې څخه 2219 متره ارتفاع لري. دا د غزني ولایت مرکز دی چې د افغانستان شمالي او جنوبي ښارونه د کابل کندهار د لارې سره نښلوي. د غزني ښار اوسیدونکي په عامه لهجه کې د غزنوي او غزنیچي په نامه یاد شوي دي. د غزني په شاوخوا کې د ابوریحان بیروني د قبر په شمول د څو شاعرانو او پوهانو قبرونه پراته دي. د غزنویانو د کورنۍ مرکز د دې ښار په شمال ختیځ کې پروت دی. غزني د 12مې پیړۍ څخه د ستورو په منارونو هم مشهور دی. دا منارونه د بهرامشاه جومات پاتې شونې ده او همدارنګه دا منارونه په هندسي طرحو او قرآني آیاتونو سره د کوفي خط سره سینګار شوی دی. د دوی د دوبي برخه له منځه تللې ده. غزني په 2000 کال کې د اسلامي هیوادونو د فرهنګ وزیرانو د غونډې پر بنسټ په 2014 کال کې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه شوه. د دې ښار څه باندې 80 وګړي فارسي دي او د غزني ښار د نفوسو ترکیب 50% تاجک، 25% هزاره او 25% پښتانه شامل دي.